صاحب د دوی دې پوچ منطق ته وګوره امریکانو ته طالبانو زمینه مساعده کړه چې راغلل طالبانو خپل نظام په امریکانو چپه کوه تاسو څه کوئ زما څه کوئ تاسو سعودي عرب له یو بلادین له خو ورکړ دا نو د تا عقیده ده لاودا بن لادن اوس بن لادن چیرې ده بن لادن خو لاس کاله مخکې شهادت رسېدلی ده اوس بن لادن چیرې ده چې د بن لادن خبرې کوي بن لادن خو طالبانو نه و راوستی بن لادن خو جهادي رهبرانو راوستی بن لادن ته خو رباني و مسعود او حکمتیار صاحب او دوی لارې برابرې کړې وې دا خو طالبانو نه دي راوستي دا خو د هغوی معززه میلمانه و طالبانو یې خالي سمبالښت وکړه طالبانو ورته نه ویلې چې مه وځه تاسو د رباني کمپونه په هغه کې نه دي لیدلي په پاکستان کې مو نه و لیدلي همدغه عرب شیخانو همدغه بن لادن به نه اکمالول دا خو طالبانو نه دي راوستي ته زما خبرې پیش نه اوري خالي بس خپله خبره کوي او بېرته ما لیونی نو د لیونیو خبرې خو موږ نه اورو مهرباني وکړه عقاب صاحب دلته یو بل ورور هم ده انجینر صاحب دا تا نه چې لاندې ده سلام علیکم عزیز مهرباني وکړه سلام علیکم تاسو ټول میلمنو ته مبین جان څه اشاره وکړو چې ولې بهرني ځواکونه د افغانانو کور ته ځي بله ګرچې د طالبانو مخالف یم لیکن د خدای په قسم چې زما دا خوښ نه دی چې زما یو مسلمان کور ته یو اجنبي څه چې زه مسلمان یم ځان ته اجازه نه ورکوم چې زه د یو افغان کور ته ورشم زموږ کوم وخت کې چې طالبانو په خلاف کې جنګ و موږ د چا کور ته نه تلو بهر کې د مردانه جنګ و زموږ نارینه سره کار نه و دغه شانتې لیکن تاسو نه یو ګیله ده چې تاسو شمالي ته راغئ پاکستانیانو عربانو ولې د خلکو ځمکې وسوځول ولې د خلکو درختونه وسوځول ولې د خلکو عزتونه وزیرستان ته یوړو دا مې تاسو نه ګیله ده د دې جواب که تاسو څوک ماته ورکولی شئ ګوره د طالبانو په وخت کې چې کوم ورانی شوی ده یا ته د شمال هغه ګوره همدغه هر تاک او هر هغه ته به همدغه مسعود دا تاسو به دا شمالي څکې وران که دا مسعود وران که لاړه په شنه باغو کې اول خط واچوه خدای لپاره دروغ مه وایه رمضان خط واچوه بیا طالبانو هلته د چا عزت ته لاس اچولی ده که ته که یوه بیلګه شمالي وزیرستان ته چا بولی دي چا نه دي بولی ته وایم بل چېرته دا د افغان مهاجرت لړۍ وه لاړ ګوره د روسانو په وخت کې همدغسې مهاجرتونه وسوه د کابل خپلمنځي جګړو کې وشو د طالبانو په وخت کې خلک مهاجر سول دا جګړه وه روانه وه لیکن طالب هېڅکله د چا عزت ته لاس نه ده وړی بیا هغه نه وروسته ګوره چې څومره جرمونه سوي د طالبانو اوس هم هغه ده د ټولو خلکو سره کینی د ټولو خلکو ته اتانور لاړل طالبانو سره کېناسته د رباني زوی لاړه سره کېناسته دا د ستونزو حل په دې باندې کېږي چې موږ او تاسو یو بل ته یو څه تیر ګوره هزارګانو څومره ظلمونه وکړه په کابل کې د خلکو په سرو یې میخونه ووهل که نه د افغان پیغلو سینې پرې کړې که نه رقص مرده یې وکړه که نه اوس که مونږ ووایو چې راځه مونږ هم بېرته خپله انتقام له هزارګانو نه یو منټ د هزارګانو دا خبرې ما اورېدلې دي لیکن شواهد نشته چې چا ویل چې دا کار ما لیدلي ما نه جنازې د زازیانو چې په یوه ورځ شهیدان کړي والله العظیم ما نه جنازې یو ځای کړي دي دغه زازي چې وګوره په شاه شهید کې اوسېده په دغه شاه شهید کې دغه هزارګانو راونیول په سرو یې میخونه وهلي قسم مې دی په خدای د 4 کسانو چا زړه چا نه سو کولی دا میخ دي وباید دومره میخونه دلته دې زنو کې وتلي ما خپله لیدلي دي د پښتنو پیغلو نه د یو پښتون نه له هرې نه سینې پې باندې پرې کړي رقص مرده یې په خلکو کړی د هزارګانو ظلمونه چا نه پټ نه دي خیر ده ته همدغه د شورای نظار یا همدغه د تاسو د خپلو جهادي قمندانانو نه ته پوښتنه وکړه دا هر څه سوي دا دروغ نه دي په هر کیلومتر کې پاټکو ظلم و وحشاتو په کابل کې لاس حکومتو طالب مجبوره سو چې راغی طالب یو خوځښت چې د خلکو له منځه راجګ سو نو اوس مونږ او تاسو څنګه کولی شو یو بل ته نږدې سو په دې باندې به کار غواړم چې دا دې نقطې ته راشو اوس ګوره مونږ امریکایانو سره لکه د طالبانو صلح وشو یا تفاهم وشو تاسو ته دا معلوم دی چې امریکایان وځي افغانستان نه هغې تاسو ته هغه ډیډلاین هم ورکړی چې په دې تاریخ کې وځو لیکن څو پایګه ما هغه قراردادنامه ویلې دی چې هلته کې به 100 بیسونه به افغانستان کې وي نه به وي زم ته غواړم چې وي زم دویم چې زموږ ملک نه لاړ شي اوس راځو مونږ بین الافغاني خبرې کوو بین الافغاني خبره کې تاسو مسلمان
وای مونږ هم الحمدلله ځان مسلمان وایو شیعه هم زمونږ مسلمان رور دی کله به مونږ خپل منځ کې راځو دا مشکل به حل کوو دا زما مهم نقطه ده کله به دا رور وجنه زمونږ ملک نه به ختم شي ګوره هغه وخت به مونږ په خپلو کې سره کینو چې کله امریکان له افغانستان ووځي بندیان خوشي سي ګوره د بندیانو په مخ کې خنډ جوړ شوی ده خنډ څوک جوړ شوی ده شټاسر اشرف غنی شړونګا بابا چې نه خبرې زده دي نه انسانیت زده ده نه کوم روغ انسان ده خو 90% کلمه پلاستیکي ده چا راته ویل وای مازغم دي د عملیات سوي دي د په سر کې سرطان دي د مازغه څه دي د بیزوګي مازغه وراچولي دا ډیر رمباړي وهي ودرګه لکه د سرکس بیزوار چې تر د بیزو مازغه ورته چولي د په امریکا کې عملیات سو دا نن ګریزبان معلومات دي سماته یو چاره کړه د سر کې سرطان او مازغه 90% سرطان یول بیا د مازغه ټول راوش په لری کړ خطا یک بیا بل بیزو راوست دی هغه د سر نه مازغه د اشرف غنی په سر کې کېښود نو دغه سړی په موږ واکمن د ګوره بین الافغاني ګوره بین الافغاني مذاکرات هغه وخت شروع کیږي چې ته کتا یو تیروتنه کړې د تل هغه تیر سیز ما کړې د زل هغه تیر سم یو بل سره کینه ونه ساتو دلته د قوم پرستی بوی ورکو هر افغان هر هزاره هر تاجک هر پښتون هر پشي ګوره مخکې دا خبرې نه وي دا اوس شروع سولې دا اوس څوک د خراسان چغي وي څوک د لارو بر چغي وي څوک څه وای څوک وای پښتون دا څوک وای دری د خراسان دا نفرتونه لمن ممکنه ما مبین خراسان په حدیثونه کې قاری صاحب خراسان حدیث کې ذکر نه کوي ولې نشته دا د طالبانو د خراسان نامدار یا خراسان اوس مونږ راځو د افغانستان په جغرافیه مو ویجان وګوره زه د اشرف غنی خلاف یم لیکن په دې سول پروسه کې ګوره دا یو مثال در کوم ما تا خدا نه خسته په جنگ کې ما ستا چاړه غسته دي ته ما ته وی چې دا چاړه مال واپس راکړه بیا راځه ما او تاسو صلح کوو زه تا ته ویم چې خیر دا چاړه ما سره پرې درازه خبرې وکړو چې صلح وشي زه ستا چاړه واپس درکوم کدا 15000 زندانیان خوشي کی اوس چې خوشي کوي اوس په نوبت باندې دا دینه به منکري ګونه چې هغه ازادۍ نه ورس کې سل 200 ازاديږي هغه بایومټریکي او ازاديږي او زمیم چې د غنی خلاف یم لیکن زه د صلح پروسې طرفدار یم لیکن هغه زندان نه خلاصيږي څه تضمین لري چې دا صلح به کیږي مونږ لپاره غنی تضمین ورکړي چې دا 15000 څه فکر کوي چې امریکان له افغانستان نه وځي خارجي مداخله بند سي دغه اشرف غنی به بیا التزیر چې په اروپا کې کاسه شوي کوي کنه داسې بې ځایه خو یې نه پرېږدو حساب کتاب به ورسره کروره دا خو مخکې هم کاسه شوی اوس به هم ځي هلته به چېرته خوابونه مینځي حق چې حقدار ته وسپارل چې ګوره طالبانو حکومت راشي بین الافغاني حکومت به ورته وایي چې ټول افغانان په شریک یې ته په اروپا کې ته انجینر حق حوالیت د تا ده چې تا ته حق درکړي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په راتلونکي حکومت به ورته ووایو چې پاس له صلح نه راځي او بل ورور د ډاکټر د هغه ته باید حق ورکول چې ده پوهېږي چې د افغانستان ټول کدرونه ډاکټران انجینران دا له هیواد نه بهر تللي دي دا مجبوره سوي دلته کار نه ده ورکول سوی دلته یو قاب شوی له اروپا نه راوستی ده د انجینرۍ د یو پروفیسر په دندې باندې کېنولی دی یو پاکستانی د کابل په ښاروالۍ کې 10,000 $12,000 تنخواه اخلي او پاکستانی ستم نه نو ته فکر وکړه دا ظلم نه ده دا ظلم نه ده چې ورور هر یو خپله برخه راولي په حکومت کې ننباسي ولایتونه خرڅېږي ولسوالۍ خرڅېږي وزارتونه خرڅېږي دغه امرالله صالح تر پرونه پورې اشرف غني پسې کنځلې کولې برنامه سبز او شینې درلوده اوس د اشرف غني لومړی مرستیال د ټولو نه غټ مدافع دی ده داسې خو نسي کېدلی چې حقدار ته وسپارل سي ما او تا یو بل ته له ګریوانه لاس کته کړو ته ووایې چې زه افغان یم زه وایم زه افغان یم ته وایې زه تا نجار زه وایې زه تا نجار مسله ختمه ده داسې مشکل جوړ کړی دی مونږ له یو بیزوګي نه بابا جوړ کړی او تاسو له یوې ښځې نه ګلمرجان جوړ کړی دی مشکل دغلته ده که یو بل څه د ښه اشاره وکړو ولې وګوره چې مونږ صلح دایمي غواړو مونږ دا پکار دی چې ټول مشکل حل کړو د افغان کلمې مطلب څه دی پښتون معنا لري یا نه لري نه رښتیا ووایه خدای ته حاضر وګوره
ولې چې موږ افغان د دې مطلب چې افغان فارسی لفظ ده، فارسی لفظ ده. په پښتو فارسیوانان چې دي، فارسیوانان ورونه پښتنو ته افغان وایي یا افغانان. ګور کنه تاجک ورونه موږ خو ورته پښتانه وایو، موږ خو خپل افغان نه وایو کنه. ګوره ته په لندن کې اوسېږې، ښه ژوند به دي هلته به چېرته تا سره تبعیض نه وي سوی چې ته افغانه یې که نه، خو یا د هغه برطانیې تابعیت یې درکړه بس ته برطانوی سولې، ته ځان ته افغان نه سې ویلی. او داسې ویلی سم چې زه افغاني الاصله برطانوی یم. د هغوی د قوانینو تر لاندې ژوند کې هېڅ مشکل نه لري. دقسې موږ له دې نوم سره مشکل نه لرو، د موږ جامعات نوم هېڅ مشکل نه لري. بیا انګلند سټیزن کړم، زما زړه چې دی ګوره دلته کې تاسو خپله ورکوئ. که ما او تا ګوره د موږ د افغانستان نوم د خدای وکړي چې یو بل شی وي، اریانا دی وي، خراسان دی وي، بل شی دی، خو چې حقوق ټولو ته یو شانې ورکول شي، که تاجک ور ده، که ازبک ده، که هزاره ده، نوم سره هېڅ مشکل نشته. دا خلک ما او تا جنګوي په دې نوم باندې چې افغان پښتون ته وایي. زه وایم چې نه، دغه د افغانستان د جغرافیې نوم چې کله خراسان و موږ ټولو پکې ژوند کوه. چا ویلي و چې زه خراسانی نه یم، زه افغان یم. اریانا د افغانستان نوم ټولو د اریانا په نامه پیژانده. اوس چې نوم افغان ده، د افغان په نوم به پیژنو، نوم سره هېڅوک مشکل نه لري. ما او تا خپلو حقوقو سره مشکل لرو. ګوره دا اوس که چېرته افغانستان افغان وي، خالي پښتون ته تاسو تلقي کوئ، ګوره د افغانستان په ټولو ادارو کې په دري ژبه باندې مکتوبونه لیکل کېږي. موږ کومه ورځ ویلي چې دا ولې نه؟ د افغانستان ټول سفارتو کې په دري خبرې کېږي. موږ کومه ورځ ویلي چې ولې په پښتو نه کېږي؟ دریم د موږ زبان ده. یو سړی چې په دري نه پوهېږي هغه د هغه خپل مشکل ده، لیکن یو سړی که په پښتو نه پوهېږي دا د هغه سړي خپل مشکل ده. څومره چې تا ژبې زیاتې زده یې هغومره به ته کامیابه یې. دلته د موږ مشکل له ژبو سره نشته. خدای دې د افغانستان نوم هر شی د موږ د افغانستان له جغرافیې سره د ګوره اشرف غني پښتون ده، سرسخته دښمن یې زه. ما یو ورځ عبدالله پسې دومره بد نه دي ویل لکه اشرف غني پسې چې وایم. اسدالله خالد پښتون ده، جنرال رازق پښتون و، جبار قهرمان پښتون ده، کرزی پښتون ده. د دې ټولو داسې وزنم په خدای راستي چې په ګیر راشي که یې پرېږدم، خو په ګیر نه راځي. جانه زما یو خواهش دی چې راځئ دا پروسې صلح چې بین الافغاني دی دې باندې موږ ټول کار وکړو، دا مشکل رفع کړو چې افغانستان کې یو دایمي امن راشي او موږ څه گذشته و خیر دی هغه به تاسو هم کوشش کوئ چې دوباره تکرار نشي. دوباره به نه تکراریږي. یو بل سره ورونه شو، دا ونه وایو چې دا د شمال ټلواله ده او دا د جنوب ټلواله ده، دا پښتون ده، دا فارسیوان ده. نه، زه به له تا جارېږم، ته تاجک یې، ته به ما نه جارېږې، زه پښتون یم. بس یو بل سره به لکه د ورونو غوندې ژوند کوو، یو له بل ګوره ښېښیانې مو کړي، یو بل ته مو خویندې میندې دا لورګانې ورکړي دي، وروره خپلوي لرو. د ما ماما خیل دی، هغه د قندوز دی، د تا ماما خیل دی، د لوګر دی. همداسې یو بل سره دوستیا، هېڅ تفاوت د موږ په منځ کې نشته چې څوک وایي تاجک ازبک دا بد کوي، دا چټي لګیا. د ما مور څه ده، هغه ما سره کور کې زه مور سره په دري باندې خبرې کوم، د ما تروریانې د موږ سره په دري خبرې کوي، هېڅ مشکل نه لرو، هېڅ ستونزه نه لرو. او نشنلستان نه دي، نشنلستان همدغه شي ته لمن وهي. هغه که پښتون نشنلیست ده زه په خلاف یم، قسم مې دی په خدای. نشنلستان مې لکه سپي داسې باندې ایسېږي. هغه که باچا خان ده، که منظوری ده، که بل ده، ځکه دا غلط خلک. او همداسې د تاجک نشنلستان باید تاسو ورته وایئ چې نه دا خبرې مه کوه. یو کس راجګېږي خراسان هلکه موږ څومره مشکلاتو کې افغانستان اول امن کړو، پس له هغه به نوم ورته بدل کړو. بس سر له سبا به زه وایم چې زه یو خراساني یم، لیکن چې نوم خو بدل سي، امن خراسي، بل خراسي، نوم کې څه مشکل ده؟ هیڅ مشکل په نوم کې ولا کې نه. موږ دا ویلي چې موږ اکثریت وي، نه هم دا ویلي چې موږ سره ظلم کېږي، نه تاسو دا خبره کوئ. نن موږ تاجک او ازبک او هزاره په خپلو کې سره هغه کړي، قوم پرستۍ ته لمن وي. امریکایان ناکامه دي، دغه یو شي ته باید بیداره سو چې د امریکایانو دغه پروژه ورته ناکامه کړو چې موږ په خپلو کې د قومونو او د مذهبونو په نامه یو بل سره وانچوي. او دا هم درته وایم قسم مې دی په خدای که دغومره کرکه یا دغومره کینه زه تا سره لرم، دا د شخصا تا ما او تا خلاف یم. که به زه لرم زه به مسلمان نه یم. والله دومره را باندې خوږ لګېږي هر مسلمان ورور مې بې له تکلیفه بې له دې چې اختلافات یو کور کې هم کېدی شي، خو د دې مطلب نه دی چې زه تا ووژنم او ته ما ووژنې. زما مطلب زه په خپله تا ته په زړه کې هېڅ نه لرم، بل ته هم نه لرم. هغه کومه د
ډېرې کنځلې راته کړي مې نه په زړه کې ورته شی نه لرم راځئ چې په صلح کار وکړو راځئ چې دا صلح پروسه بین الافغاني شروع شي ان شاء الله چې زموږ ملک یو امن راشي زه ډېر ستاسو وخت نه اخلم قربان مشم په لوی رب مسپارم که چېرته کومه بېادبي مونږ کړې مخکې هم کړې بښنه درنه غواړو په لوی رب مسپارم السلام علیکم ورحمتالله خیر سره دا اوس دغه ورور پرون راغی پرون ما سره ډېر جدي و لیکن جدیات فایده نه کوي ډاکټر صاحب انجینر صاحب تا به لیدلی وي مختلف سوالونه په ذهن کې وو خدای دې وکړي چې د سوالونه جواب سوي عمر جمال صاحب مهرباني وکړه زنده‌باد خان صاحب السلام علیکم خیر راغلی خوشحاله اوسئ انا د ځاخیر د مبین صاحب ته انجینر صاحب ته او قابل حنفي زموږ استاد ته او ټولو ملګرو ته لیدونکو کتونکو ته بیا سلام السلام علیکم الله تعالی د جزای خیر وکړي چې زه خو راغلی په هغه پسې وم هغه کس افغان په نام غالبا چې وایي چې امریکا که غواړي تاسو په یو ورځ کې ختم کړي او طالبان امریکا نشي ماتولی او څه چې ماشاءالله مبین صاحب هر وخت داسې لږ سخت مزاجه غونته کې دی نو د پروسې نه کار ورسره واخیستو البته دلایل یې صحیح وو د مبین صاحب چونکې د جهاد جوش چې په مونږ کې نه وي بیا خو جهاد هم داسې وښایه چې رنګ نه راوړي تر څو چې داسې جوشي خلک نه وي لکه مبین صاحب البته ما غوښتل چې د سره لږ په منطق خبره وکړو ستاسو فکر وي زه اکثر کوشش کوم چې منطق ته هڅه وکړم صرف کدی موجود وو خو رواخلی که نه و موجود بیا بس نشته خامخا مې راخیسته عمر جمال صاحب بل غوسې دې تام ما لیدلي د هغه شام سره دې څه اچولی لته خور سپي سره دا بعضې وخته احساسات ځکه کله هغه نه ووځي چې نن موږ دوه ویډیوګانې او ډېر دردونکې دواړه چې یو د هغه افغان ما درته ووایي چې دا په کار دی او یو دغه بل چې د موږ د انګړ دروازې په لغتو باندې وهي او تعجب حالت او هغې نه پس ته دی راغی او ده ووایي چې زه ستاسو سره مخالف یم نو چې ده ووایي چې تاسو سره مخالف یم د ویښته مې داسې یو خدای پاک سړي سره زه وکړم خو هغه مؤمن صاحب الله تعالی د جزای خیر ورکړي ښه بمباري وکړو خو بیا هم د منطق د لارې به مونږ زه صرف دومره یادونه وکړم انجینر صاحب چې یو چا غونته کې چې عسکري او یو قسم ته شمولي جنگ ده او یو چریکي جنگ ده عسکري او شمولي جنگ چې ده هغه مصرف ډیر لري اما چریکي جنگ بیا مصرف کم لري کوم طرف چې تاسو سره چریکي جنگ شروع کی نو مقابل طرف چې ده هغې ته ډیر نقصان ده خاص کر کې په اوږده مرحله کې یا په چا غونډه اوږدمهاله مرحله کې ځکه چې 18-19 کاله تاسو وکتل هغې نه مونږ واقعي کالونه وښیو 15 کاله به تقریبا وښیو چې واقعي دوی په جنګ کې یو بل سره ښکېل شول په دې کې تاسو وکتل انجینر صاحب چې د چریکي جنگ د لارې طالبانو امارت اسلامي زمونږ مجاهدین زمونږ د سرتاج الله تعالی د دوی جزای خیر ورکړي دوی په څه شکل د امریکې ته څومره مالي نقصان وکړو که تاسو وګورئ ریپورټونه 280 میلیارده 2019 پورې د دوی نقصان شوی و 280 میلیارده ډالر چې په دې کې 80 میلیارده ډالر کې افغانستان ملي اردو او په امنیتي ځواکونو باندې دوی لګولي دي چې هغه دوی جوړ کړي او تاسیس کړي او هغه 80 میلیارده ډالر زه وایم چې کدی 15 میلیارده ډالرو ځای به هم نه وي نیولی ځکه چې اوس تاسو ګورئ چې زمونږ په کابل کې چې هغه پایتخت ده په هغې کې دننه داسې حملې کېږي او بیا 3 کسانو سره 15 غنټې دوی مقابله کوي نو دا ډېره د افسوس خبره ده مقصد مې دغه ده دغې افغان ورور ته زه داسې وایم چې که چیرې ته په دا ځان پوه کړې چې امریکا ته چې څومره مالي زیان ورسېدو په د 15 کالو کې نو تا ته به پته ولګېږي چې دوی ولې هڅه وکړله چې دوی وځي د افغانستان نه کسه یو جنگ هغه ده چې ته د سړي تیاره راوغورځوې او د سړي عسکر مړه کړې او د سړي داسې مباشر یا مستقیم زیان ورته ورسوي نه یو بل غټ نقصان هغه ده چې د اقتصادي ملا ماته کړي اقتصادي ملا چې دا کله د ماته کړه نو په دغه ځای کې د خپله بیا تیاریږي چې تا سره صلح وکړي تاسو ته مخته دي او د نه پټ نه دي چې تاسو وکتل چې دوی 14 میاشتې پیچلي مذاکرات د سیاسي دفتر سره د اسلامي مجاهدینو وکړل
نو مقصد می دغه ده چې امریکا ماته شوه او په حقیقت سره ماته شوه او په اوږده سا ماته شوه. طالبانو د اوږدې سایې نه دوی سره کار واخیستو او د حکمت کار و. وره بغړل یو ځانمرګی به وکړو یا به یو څو ډزونه پې وکړل او بیا به واپس ترې راغلل. دوی ته به نقصان ورکړو، دوی هغه نقصان به دغسې تو. دا یوه مهمه نقطه ده چې دوی په ذهن کې وساتي. نوره خو ماشاءالله انجینر صاحب هم موجود ده، عقاب صاحب هم موجود ده، زه خپل هم په افیس کې یم. انجینر مبین صاحب ما ته که تاسو چیر دی اجازه راکوئ، خو ما غوښتل چې هغه افغان صاحب ته خبرې وکړم، خو دوی ونه د خبرې ما ورته ورسول. زه به اجازه درنه واخلم. مهرباني وکړه. خیر شه عمر جمال صاحب. خان وروره مهرباني وکړه. السلام علیکم. خان خو دې قطع سو مبین صاحب. دا بل ذاکر نورزی صاحب دا څوک دی؟ خدای دې مهرباني وکړي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر خوشحاله سوم چې تاسې په خپل لایف کې ماته ونډه راکړله، ډېره مننه. نو ما دوه پوښتنې د مبین صاحب نه او د کوم ملګري چې د امارت اسلامي مطلب پلوي کوي او د دونه مطلب حمایت کوي، د دونه دوه پوښتنې درلودلې په مطلب چې که دا راته جواب کړي. مهرباني وکړه، مهرباني پوښتنې دې کوه. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې هر ملک مطلب د دې لپاره مطلب د هر ملک غړي د لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې د خپل هیواد جوړ کړي، خپل هیواد په پښو ودروي او خپل هیواد د نورو له احتیاج او محتاج نه ختم کړي. د ما پوښتنې دا دي چې د دې لپاره مهمه دا هیواد یو څه نومېږي یو منظم نظام ولري، یو منظم پوځ ولري. یعنی د نن ورځې په سیستم سره مطلب دا ډېره ضروري خبره شوې ده، ځکه موږ په هیوادو ویشل یو، که په اسلامي لحاظ خو موږ تاسې باید تر یو بیرغ باندې ژوند وکړو. په خیر پر صورت نو ما مبین صاحب پوښتنه دا ده او د نورو ملګرو نه چې په 6 کاله چې مطلب طالبانو مطلب کوم وخت حکومت وکړو، شرف اساس سره جګړه کوله، نو د دوی په دې حکومت کې راسته راوړنې څه وې او د افغانستان لپاره څه وکړل، څه خدمتونه یې وکړل، مطلب کم داسې بنسټیز کارونه یې وکړل چې د افغانستان په نفع باندې بدون له دې چې دوی له شرف اساس سره جګړه درلودله. یوه مسله او بدون له دې چې 15 وخته به خلکو 15 دفعې به په مسجدو باندې د خرابو څه منځونه وکړي. موږ خاص خدای ته کوي په دې باندې څوک کار هم نشي درلودلی. امر بالمعروف سمه خبره ده، خو جبر لا اکراه فی الدین، په دین کې اکراه نشته ده. شاک ولا ته خو عالم هم نه. نو زه ما حقوق ویلی ده، مطلب د خرو له شانې یم راغلی یم، نه کوم خیاط یم، نه په دولت کې یم، نه په طالب کې یم. زه یو افغانی یم، یو مسلمان، یو پښتون یم او زه غواړم د تعصب لحاظ هم خبرې نه کوم. زه غواړم چې مطلب داسې یو خبرې وکړم که نه چې د موږ د وطن په ګټه وي، د موږ د هېواد په ګټه وي، د موږ د خلکو په ګټه وي. ما خپله چېرته دنده مې اجرا کړې ده. که کولی شي پوښتنه وکړې په ارغستان کې سپینه ګره کې مې دنده کړې، په سنګین کې مې دنده اجرا کړې. د چی شي کې د دنده اجرا کړې ده په عسکرو کې. هغه پرېږدو چې مطلب ما چې دنده اجرا کړې. که تاسې ممکنه وي د هغه ځای له طالبانو نه پوښتنه وکړو ته ذاکر نورزی څنګه وه، که د هغه ځای طالبانو ماته احترام نه کولو بیا ووایه چې مطلب ذاکر نورزی طالبانو سره نه و، مطلب زه خو دې نه پېژنم. عقاب صاحب یو د قضیې ته تاسو دواړه بیا تفصیلي خبرې وکړئ. ډاکټر صاحب هم راغی. د طالبانو یوه لاسته راوړنه په 6 کلونو کې دا وه چې افغانستان یې له تجزیې نه خلاص کړ. دویمه لاسته راوړنه یې دا وه چې د افغانستان له فساد او له ظلم او له وحشت نه خلاص کړ. په اقتصادي برخو کې به بیا مفصل ډاکټر صاحب دلته موجود ده، هغه به تا ته خبرې وکړي چې طالبانو څومره خدمت د افغانستان د ملت لپاره کړی ده. هغه به ډاکټر صاحب عاطف انشاءالله تاسو ته ووایي. عقاب صاحب مهرباني وکړه. طالبانو زښته ډېرې لاسته راوړنې په 6 کلونو کې درلودې چې په 100 کاله کې به یې څوک ونه لري، هم په اقتصادي برخه کې هم په نورو برخو کې. مهرباني عقاب صاحب. د ما عقاب صاحب وروسته خبرې وکړي، ما پوښتنه مطلب سمه جواب نه سوه. مطلب تاسو خپله ویل چې افغانستان له تجزیې نه خلاص کړه، افغانستان کې سم د شر او فساد خاص جنجال لانجه جوړه کړه او خو په هېچا باندې ښه نه لګېږي او موږ د هغو پلویان هم نه یو. او افغانستان په هغه وخت کې چې کوم زه کوچنی وم، تقریبا 13 کاله عمر مې درلوده چې په آخري وخت کې مطلب چې دا نوی څنګه شر فساد او نه شورای نظار ټول هغه سره داخل شو کابل ته له امریکایانو سره. نو په پارک زرنګار ورته اشاره کې هلته مو ولیدل چې پنجابي مړه کړي وه، نورم طالبانو په ګروپو کې خو مطلب اکثره پاکستانیانو ما سپین ګیري ولیدل چې مطلب د کراچۍ او د کوم ځای ول مطلب چې بیرته پښې په تېښته باندې تړي روانو. نو ما پوښتنه البته دا خو یو تبلیغات دسته کې خو موږ عملاً اوس امریکایي عسکر په دې 18 کالو کې لیدل، لیکن په دې سترګې پټې کړلې. شین سترګې امریکایان پنجابی به د چا کور ته نه ایستلی.
په شین سترګو امریکایانو باندې د سترګې پټې کړې. عقاب صاحب مایک د خلاص کا. زه د امریکایانو باره کې متخبره کوم کلمات دوه سوال د امریکایانو راځي. خیر هغه دا یو مسلمان خو یې خو د امریکایانو په باره کې د هیڅ هم نه ویلې او دا ټول د امریکا د افغان باندې او د دوی په ظلمونو باندې. زه دا اوس د امریکایي کې درته خبره وکم. زه یو مسلمان یم، د مسلمان کې پښتون یم. زه درته دغه اوس وایم په دې ګنټه درته وایم چې د امریکایانو په خلاف د امریکایانو په مقابل کې جهاد فی سبیل الله فرض عین ده او د رهبرانو کوم جهادي رهبران سعودي په مقابل کې جهاد فی سبیل الله فرض عین ده. دا پارک چې کوم ناس دا کوم سیاسيون چې دی خو الله فتاکي وهي په سفارتونو روپۍ اخلي وطن خاور په تباہ برباد کې دوسر جهاد فی سبیل الله فرض عین ده. خو د وطن له بچي ادارانو ټول باندې جهاد فرض ده. خلاص مطلب دی دا ده. زیاده په سیاست مدارانو پر رهبرانو په جګو چارواکو کې دته وایم ځکه او نور د کوم چې د وطن بچیان دي کدي طالب عسکران دي او کدي دولت عسکران دي دا خو دي وطن بچیان که طالب مړ کېږي دغه نه یتیمان پاتې کېږي کونډې پاتې کېږي هغه د موږ تاسو مطلب یو اشرف غنی باندې جهاد فرض ده کنه شړونګا بابا باندې په شړونګا باندې جهاد فرض ده په عبد الله او په صفات ګل مرجان باندې په صفات عقاب صاحب مایک د خلاص کته سره ته خبرې وکړه چې بیا ډاکټر صاحب ته نور توضیحات ورکړي. او دغه ځکه د ما خبره ده کنه مجاهد ګوره هر څوک مجاهد مطلب شي. عقاب صاحب زه محترمه د مجاهد معنا بیا سره وکړو. مخکې تا یو خبره دا وکړله چې طالبانو به خلک منځونو ته راوستل او له دې نه بغیر نور طالبانو څه نه دي کړي یا د طالبانو لاسته راوړنې موږ تاسو کله امر بالمعروف او نهي عن المنکر توضیحو تشریحو. امر بالمعروف ویل کېږي قول القائل لغیره على سبیل الاستعلاء. صحیح شو؟ یو چا ته امر کول خو دا امر بل د مامور نه مافوق وي دې ته امر بالمعروف ویل کېږي او نهي عن المنکر همدا رقم د دې برعکس. اوس دغه د یو نظام مکلفیت د که چېرته د شرعي له لارې عقاب صاحب आवाज دې کټ شو. عقاب صاحب د عقاب صاحب انټرنیټ د ما په نظر باندې کمزور دی خو زه به خپل د دویم پوښتنه تاسو ته وړاندې کوم. کله چې ما ته دنده اجرا کوله زه به درته اوس خبر وکړم. د یو مجاهد وظیفه چې دا مجاهد د خپل ناموس نه د خپل هیواد نه د خپل دین نه دفاع کوي. خو تر ټولو د مخه یو مجاهد که دفاع کوي د خپل ناموس شخصي لکه د خپل ویل نه خور امور لغنه باید دفاع وکړي. دا سمه خبره ده کنه. نو اوس بیا پاتې شو د هیواد کې څنور فورګان دي مورګان دونه دفاع کول. نو زه د ځوان مجاهد ته وایم زه مجاهد ډېر ټاټر ټبې زه مجاهد یم. نو کله به چې تا باندې امریکایانو یا بندورو د سرتیرو به در باندې برید وکړه نو تا په کم غیرت خپل کور خوشې کول خپل خور مور په میدان پرېښودل او تا کیس به کول چې زه ژوندی پاتې شم زه جګړه وکړم. خو که ته مجاهد و اول د خپل خور مور نه به د سر کړی خپل خور مور د عزت په خاطر به د سر قربان کړی و هغه به د نه امریکایانو ته خوشې کولې نه به د نور اردو ته خوشې کولې نه به د بل چا ته خوشې کولې. په همغه ځای کې لکه دغه ما غوندې کسان ول چې د خپل زه د دولت ګوډاګی یم نه یم زه د طالب ګوډاګی یم نه یم زه یو افغان یم یو مسلمان زه د اسلام په خاطر باندې جګړه کوم ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل دي چې په آخره زمانه کې به مسلمان خبرې څوک یعنی طالبان خپل کورونه پرې نږدي او عمل ته د کور مخکې ځانونه حلال کړي. ځانونه دې نه حلالوي. ته کله جګړه کوي کله چې جهاد کوي اول به ګوره اول به د خپل خور مور په میدان باندې نه پرېږدي. که ګوره قسم مې د قضات د الله روژه مې په خولې ده چې امریکای په کور نه وتلو ورته مې وویلو په دې خولې کمې نه ویلې سره مسلمان نه متې ورته مې وویلو که ته په دې کور نه وتلې نو بس دا په دې معنی چې تا د ما په خلکو باندې تیری کړی نو سره به دې ختم زه طالب سره ښه اواز د قطع سو بیا څه درته ویلې امریکایي ساپیړي وهلې که نه د امریکایي پلار ما په ساپیړو نشي وهلی که نه چې ما سره سلای نر بچی څه اوسېږم خو که زه مړ کېږم خو دوه به له ځانه مخکې کړم او هغه ځای کې څه نومېږي دلته ما نور سرتیرو ته ورته ویلې یا به د افغان سرتیر ننوځي دروازه به ټکوي ننوځي به که نه په هغه دغه څوک د دروازه باندې ننوتلی